دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نن د چهارشنبې ورځ د 1442 هجري قمري کال د جمادی الثاني د میاشتې 9 نیټه چې د 2021 میلادي کال د جنوري د میاشتې له 20 نیټې سره سمون خوري. د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم. په پیل کې ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته راګرځوو. په بلخ ولایت کې د کابل رژیم 3 کارکوونکي له مجاهدینو سره یو ځای شول. د کندوز ولایت د اشتیارچي او ګلتیپې ولسوالیو کې 4 پوستې فتحه 40 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. په غزني ولایت کې 19 تنه ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ کې تعطیل شوې مدرسه بیرته پرانیستل شوه. د سرپل ولایت سوزمقله ولسوالۍ کې تر وخت تیر درمل او خوراکي توکي وسوځول شول. او په نړیوالو خبرونو کې اورو چې د امریکا یوې چورلکې د سوریې په شمال ختیځه برخه کې سقوط کړی او بولیوي کې د سختو بارانونو له امله کابو 14,000 استوګنځایونه تخریب شوي. تابت الازاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ ستا تاریخ به یاد ساتو څو چې وي ژوندون زمونږ دې کې به بازانو سي دا د بازانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دې کې به بازانو سي دا د بازانو کور بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د بلخ ولایت په خاص بلخ، چمتال، چاربولک، چارکین، شورتیپی او شولګر ولسوالیو کې د کابل ادارې 3 عسکر، پولیس او اربکیان د امیر المؤمنین د اپیل له فرمان څخه په استفاده د دعوت و ارشاد کمیسیون د مسؤلینو او سیمه مجاهدینو په ګډه همکارۍ له مزدور ادارې څخه راجلا او له مجاهدینو سره یو ځای شول. دوی ټولو په خپلو تیرو اعمالو د پښیمانۍ ترڅنګ له جګړې او مخالفته د بېزارۍ په اعلانولو سره ژمنه کړې چې تر دې وروسته به کله هم د مزدور ادارې لپاره فعالیت نه کوي. مجاهدینو د دوی د راتلو هرکلی کړی او د باورپاڼو په ورکولو سره بیرته عادي ژوند ته ستانه کړي دي. یو بل خبر وایي چې د اید ولایت چمتال ولسوالۍ آسیا شراب سیمه کې مجاهدینو د کابل رژیم په عسکرو د ماین چاودنه ترسره کړې چې په ترڅ کې د دښمن یو ټانک تخریب شوی. 3 تنه ګوډاګیان وژل شوي او د قمندان زمان په ګډون 4 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د اید ولایت دولت آباد ولسوالۍ کې د مزدور دښمن پر پوسته وسلوال برید ترسره شوی چې په ترڅ کې په پوسته کې ولاړ ټانک تخریب 2 تنه مزدور پولیس ژوبل شوي دي. همداراز د دهدادي ولسوالۍ قل تیمور سیمه کې د دښمن پر قوه چې د مجاهدینو سیمې ته د عملیاتو په موخه د ورتلو هڅه کوله برید شوی چې په ترڅ کې یو ګوډاګی قتل او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د الفتح بریمنو عملیاتو په دوام پرون مجاهدینو د کندوز ولایت د اشتیارچي ولسوالۍ کې د مزدور دښمن پر 3 پوستو عملیات ترسره کړل. دغه عملیات د کابل ادارې په هغو پوستو ترسره شوي چې پکې میشتو ګوډاګیانو به یې د سیمې خلک ځورول او په لرې او نږدې سیمو به یې د سپکو او درنو وسلو بریدونه کول. له سیمې د ترلاسه شوي راپور له مخې دغو بریدونو کې د دښمن 3 واړه پوستې په مکمل ډول د مجاهدینو لاسته لوېدلې، 3 ټانګونه تخریب شوي، 6 اربکیان او 15 تنه مزدور عسکر وژل شوي، 6 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز له دښمن څخه 2 ثقیلان، 2 M14 ټوپک، 2 راکټ لنچر، 1 کلاشینکوف، 1 نارنجک او لوی شمېر مهمات او جنګي توکي د مجاهدینو لاسته ورغلي. او د اید ولایت ګلتیپې ولسوالۍ باغ شرکت سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته بریدونه ترسره شوي چې په ترڅ کې پوسته فتحه 1 ټانک ویجاړ، 18 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي دي. همداراز 1 میل امریکایي ثقیل، 3 میله M14 ټوپک هم د مجاهدینو لاسته ورغلي. یو بل خبر وایي چې علي آباد ولسوالۍ کوچی قزاق سیمه کې د مزدور دښمن پر پوسته د دوربین لرونکي ټوپک په مټ برید ترسره شوی چې په ترڅ کې یو مزدور عسکر قتل او بل ژوبل شوی دی. او ګلتیپې ولسوالۍ کې د سړک جوړونې چاره پیل شوې ده. دغه سړک چې اوږدوالی شاوخوا 15 کیلومتره او سور یې 9 متره دی، د رغېدو کار یې نږدې 2 میاشتې له مخه پیل شوی و چې پرون یې ټول کارونه مکمل او عامه ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد سړک په جوړېدو سره به د سیمې د خلکو ګڼې ستونزې هوارې او په تګ راتګ کې به یې د پام وړ اسانۍ رامنځته شي.
د غزنی ولایت په بیلابیلو ولسوالیو کې مجاهدینو په مزدور دښمن بریدونه ترسره کړي او ګڼ ګوډاګیانې وژلي او ژوبل کړي دي. په دې لړ کې د قرهباغ ولسوالۍ خالوخیلې سیمه کې د مزدور اردو پر پوسته برید کې یو مزدور عسکر وژل شوی. د شلګر ولسوالۍ ناني سیمه کې د دښمن پر کومکي قوه برید ترسره شوی چې تر ماښامه یې دوام درلود. دغو بریدونو کې د مزدور رژیم 2 ټانګونه تخریب، 10 تنه مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د خواجه عمري ولسوالۍ د حاجي سیمه کې د مزدور پولیسو پر پوسته او پوستې ته د کومک په موخه راتلونکو ګوډاګیانو باندې برید کې یو مزدور پولیس ته پر ځای وژل شوی دی. مرکز اړوند ارزو سیمه کې هم د مزدور دښمن پر پوسته او د مزدور پولیسو پر ګزمه وسلوالو بریدونو کې 3 مزدور پولیس وژل شوي دي. همداراز یاده سیمه کې په مزدور پولیسو یو بل برید کې مجاهدینو 2 مزدور پولیس وژلي. د ید ولایت شلګر ولسوالۍ کې 2 ګوډاګیان مړه او ژوبل شول. او پرون شپه مجاهدینو د بدخشان ولایت یاون ولسوالۍ کې د سنګر شباده په پوسته وسلوال برید ترسره کړ چې په ترڅ کې پوسته فتحه 4 تنه مزدور پولیس قتل او 9 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز 2 دهشکې، 1 راکټ، 1 میلپیکا، 1 کلکوپ، 9 کلاشینکوپ، 1 لویه مخابره او ګڼ نور توکي او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. همداراز د ولایت اورګو ولسوالۍ کې مزدور دښمن هڅه کوله د مجاهدینو سیمو ته داخل شي او په مجاهدینو بریدونه وکړي، خو د مجاهدینو لخوا له ځپونکي شکست سره مخ شو. له سیمې د ترلاسه شوي راپور له مخې دغه برید په ترڅ کې 2 شریر اربکیان قتل، 9 تنه نور ګوډاګیان ژوبل، 1 ټانک په مکمل ډول ویجاړ او 2 نور زیانمن شول. د ارزګان ولایت د راود ولسوالۍ د مختلفو سیمو اوسیدونکي 14 تنه عسکر او پولیس د جلب او جذب کمیسیون د سیمه ییزو مسؤلینو په زیار د حقایق په درک کولو سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شول. تسلیم شوو کسانو کلکې ژمنې کړې چې نور به هیڅکله د ګوډاګۍ ادارې لیکو ته ورنشي. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ د دندره په سیمه کې بېګا شپه 11 بجې د ګوډاګیو شریر اربکیانو پر پوسته وسلوال برید ترسره شوی. برید چې د شپې تر 4 بجو پورې دوام وکړ په پایله کې پوسته فتحه 8 تنه اربکیان ځای پر ځای قتل او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. همداراز د دښمن 4 کلاشینکوپونه، 2 پیکا ماشیندارونه، 1 M14 ټوپک، 1 راکټ، 1 مسلسل او ګڼ نور مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلي. د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ مرکز ته څیرمه تېره شپه 3 بجې د ګوډاګۍ ادارې د مزدور اردو پر یوه پوسته مجاهدینو د درنو او لیزري وسلو په مټ پراخ بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې تر ډیره دوام درلود په پایله کې 8 تنه ګوډاګي عسکر ویشتل شوي او د دښمن یوه شوبله تخریب شوه. په پیښه کې 1 تن مجاهد زخمی او یو بل د شهادت لوړ مقام ته ورسید. تقبله الله تعالی. د هلمند ولایت د مرکز لښکرګاه د اولې حوزې د توبهګار د حمام په سیمه کې تېره شپه 6 بجې او 45 دقیقې د ګوډاګۍ ادارې د واشر ولسوالۍ د ولسوال پر ویګو موټر مجاهدینو چریکي برید ترسره کړی. د برید په پایله کې وحشي ولسوال ظاهر حقیار له یوه ساتونکي سره ځای پر ځای ووژل شو او یو بل ساتونکی ژوبل شوی دی. همداراز د ولایت د ګریشک ولسوالۍ د بندیبرګ په سیمه کې پرون مازدیګر 4 بجې د ګوډاګۍ ادارې پر موټرسایکل سپرو مزدورو پولیسو د چریکي مجاهدینو لخوا د ریموټ کنټرول ماین چاودنه شوې. په چاودنه کې 1 تن وحشي قمندان اغاولي او 1 تن ساتونکی ووژل شول. موټرسایکل یې ویجاړ شو. همداراز د ولایت د ناوې ولسوالۍ د سرخدوز د جګ زابر په سیمه کې پرون ماسپښین 2 بجې د ګوډاګۍ ادارې د مزدور اردو عسکر له خپلې مهمې قرارګاه د مجاهدینو د بریدونو له ډاره وتښتېدل. د تېښتې پر مهال د مزدور دښمن پر یوه شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه شوې. په چاودنه کې شوبله مکمله ویجاړه شوه. پکې سپاره ګوډاګي عسکر ووژل شول. د دښمن په تېښتې سره پراخه سیمه د مجاهدینو تر کنټرول لاندې راغلې. او د ید ولایت د ناوې ولسوالۍ د کنډکي چار په سیمه کې پرون مازدیګر 4 بجې او 10 دقیقې د ګوډاګۍ ادارې د مزدور اردو پر شوبله د خښ کړای شوي ماین په مټ زوروره چاودنه شوې. په چاودنه کې شوبله مکمله ویجاړه. وروسته یوه بله شوبله مجاهدینو د راکټ په مټ ویجاړه کړه. په شوبلو کې سپرو ګڼو ګوډاګیو عسکرو ته مرګي ژوبله اوښتې ده. د بغلان ولایت پل خمري ولسوالۍ کې د مزدور دښمن پر پوسته برید شوی. دغه برید د ملایانو سیمه کې په هغه پوسته ترسره شوی چې ولسي خلک یې ځورول. د برید په ترڅ کې پوسته په مکمل ډول فتحه شوې. 6 تنه مزدور عسکر وژل شوي او یو بل ژوبل شوی. همداراز 1 راکټ، 4 میله کلاشینکوپ، 2 نارنجک او 1 د شپې دوربین هم د مجاهدینو لاسته ورغلی.
او ترلاسه شوي راپورونه وایي د بغلان ولایت مرکزي بغلان ولسوالۍ د عربو کلي اړوند کوک چنار د اصحاب صفه رضی الله عنهم په نوم تعطیل شوې مدرسه بیرته پرانیستل شوه. دغه مدرسه له کلونو راهیسې د درس څخه بنده پاتې وه چې دمګړی د سیمې د علمای کرامو او سپین ږیرو په همکارۍ بیرته پرانیستل شوې او هم مهاله د درس او تدریس چارې پکې پیل شوې. د تعلیم او تربیې او عالي تحصیلاتو د کمیسیون اړوند د مرکزي بغلان ولسوالۍ مسؤلینو د عربو د کلي له علمای کرامو او سپین ږیرو مشرانو څخه مننه وکړه او په راتلونکي کې د پوره همکارۍ ژمنه ورسره وکړه. همداراز د اید ولایت پل خمري ولسوالۍ کې موټر تخریب 3 تنه ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي دي. د لوګر ولایت برکې برک ولسوالۍ مرکزي ودانۍ مخې ته مجاهدینو د مزدور رژیم په عسکرو د لاسي بمونو په مټ برید ترسره کړی چې په ترڅ کې 2 مزدور عسکر مرګونې ژوبل شوي. د څرخ ولسوالۍ خواجه اسماعیل خیلو سیمه کې د دښمن په ټانک د خښ کړه شوي مین په مټ زوروره چاودنه شوې چې له کبله یې ټانک په مکمل ډول له منځه وړل شوی او پکې سپاره 15 ګوډاګیان ووژل شول. د جوزجان ولایت اقچې ولسوالۍ پولینو سیمه کې مجاهدینو په مزدور دښمن وسلوال بریدونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 2 اربکیان او 1 مزدور پولیس وژل شوی، 4 تنه نور ژوبل شوي دي. او پرون د وحشي رژیم عسکرو د جوزجان ولایت مرکز اړوند شورجر کلي کې د علاودین په نوم یو ولسي وګړی شهید کړی او د جاوید په نوم یو بل کلیوال یې ژوبل کړی دی. او د اید ولایت شبرغان ولسوالۍ کې 3 تنه مزدور عسکر مړه او ژوبل شوي. او پرون مجاهدینو د ننګرهار ولایت سپینغر ولسوالۍ محمد تنګي سیمه کې په شریر اربکیانو وسلوال برید ترسره کړی چې په ترڅ کې 2 ګوډاګیان ځای پر ځای ووژل شول. همداراز سره رود ولسوالۍ شمسپور سیمه کې د مزدور اربکیانو په ګزمه وسلوال برید ترسره شوی چې پر مهال 3 اربکیان قتل او 1 مرګونی ژوبل شوی. د میدان وردګ ولایت مرکز اړوند د افغانانو سیمه کې د مزدور رژیم د اکمالاتي قوې په ټانګونو چاودنې او بریدونه ترسره شوي چې له کبله د دښمن 2 ټانګونه په مکمل ډول تخریب شوي. پکې سپاره ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي خو د کره شمېر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د باشي کلا په پوسته د لیزري ټوپک په مټ برید کې 1 مزدور عسکر وژل شوی دی. د غور ولایت د مرکز پیروسکو اړوند د جرماتو په سیمه کې 13 ورځ سهار 10 بجې په ګوډاګي دښمن وسلوال برید شوی. د برید په پایله کې 1 ټانک او 1 انټرنیشنل موټر ویجاړ، ګوډاګیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او پرون سهار 10 بجې د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ د شیخ په سیمه کې د تورغونډۍ پر ډامبر د ګوډاګیانو پر ټانک د خښ کړه شوي مین په مټ چاودنه شوې. د چاودنې په پایله کې ټانک ویجاړ او پکې سپرو ګوډاګیانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. همداراز د اید ولایت پښتون زرغون ولسوالۍ کې پر پوسته برید 1 مزدور عسکر قتل او 2 تنه نور ژوبل شوي دي. د سرپل ولایت د سوزمقله ولسوالۍ په بازار او مربوطاتو کې د اسلامي امارت د صحت عامه کمیسیون د سیمهییزو مسؤلینو په زیار له دوکانونو او درملتونونو یو اندازه تر وخت تیر خوراکي توکي او درمل له ضبط وروسته په عام محضر کې وسوځول شول. د سرپل ولایت د سید آباد ولسوالۍ د منګوټي په سیمه کې بیګا شپه د وسلوال برید په ترڅ کې 2 ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او 3 تنه نور ژوبل شوي دي. د فراه ولایت د مرکز اړوند د 4مې حوزې د سمت قمندان سراج احمد د لیوا سیمه کې په چریکي برید کې ځای پر ځای قتل، 1 سراچه موټر او 1 کلاشینکوف د مجاهدینو لاسته ورغلی. د کاپیسا ولایت حصدو ولسوالۍ ادوخیلو سیمه کې مجاهدینو په وسلوالو غلو باندې کمین برید ترسره کړی. د راپور له مخې دغه کمین برید چې وروسته په وسلواله نښته واوښت، 2 وسلوال غله ځای پر ځای ووژل شول، 1 ژوبل شوی او 1 توپنچه، 1 لیزر او 1 پولیسي زغره د مجاهدینو لاسته ورغلی. همداراز د اید ولسوالۍ په قلعه نو سیمه کې د امنیه قمندانۍ پر ګوډاګیانو کمین برید ترسره شوی چې په ترڅ کې دښمن ته تلفات اوښتې خو کره شمېره نه ده ترلاسه شوې. او د پکتیا ولایت مرکز کې 3 ګوډاګیان مړه او ژوبل شوي. اوس هم نړیوال خبرونه. سیمهییزې رسنۍ وایي چې د سوریې شمال لویدیځ الحسکا په مربوطاتو کې د امریکا اړوند یوې امریکایي چورلکې سقوط کړی. د سپوتنیک خبري اژانس د راپور له مخې یاده چورلکه د الحسکا جنوب الشداد ښار کې چې د تیلو بډای ښار بلل کېږي یوې نظامي قرارګاه ته څیرمه لوېدلې ده. خبري رسنۍ همداراز زیاتوي دغه چورلکه د سون توکو د عملیاتو پر مهال لوېدلې ده. ویل کېږي چې د دې چورلکې د لوېدو په پیښه کې ټول عمله ټپیان شوي دي او تر اوسه د چا د مړینې راپور نه دی ورکړل شوی. راپورونه همداراز وایي چې په دې وروستیو کې د امریکایي ځواکونو په سوریه کې نیول شوي داعش وسلوال له 1 شمېر زندانونو څخه پر امنه ساحو ته په چورلکو کې انتقالوي.
ویل کېږي چې د هفتې په ورځ امریکایي ځواکونو 80 تنه داعش زندانیان له الحسکه څخه د التنف غیر قانوني قرارګاه ته انتقال کړي دي. د سوریې د معلوماتو پر اساس امریکا په سوریه کې د داعش وسلوالو تمویل د دې لپاره کوي چې د دوی په مرسته خپل ځانونه محفوظ کړي او سوریه او عراق کې خپل حضور لا تمدید کړي. د امریکا خبري رسنیو تر اوسه د دې راپورونو په هکله غبرګون نه دی ښودلی. په بولیوي هیواد کې د سختو بارانونو له امله کابو 14,000 استوګنځایونه تخریب شوي دي. د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لسګونه زره کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر وګړو ته مالي تلفات اوښتي. د تلسور تلویزیوني شبکې د راپور له مخې د وروستیو شېبو اورښتونو له امله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او ګڼو آبادیو ته زیانونه اړولي. د بولیوي هیواد د ملکي دفاع وزیر مرستیال خوان کارلوس په یوې اعلامیه کې ویلي چې وروستیو اورښتونو د دغه هیواد په 4 سیمو کې کابو 14,000 کورونو ته تلفات اړولي دي. د معلوماتو پر اساس په سیندونو کې د اوبو د کچې د لوړوالي له امله په 4 سیمو کې لا هم د شدیدو تلفاتو د رامنځته کېدو اندېښنې موجودې دي او د دغه هیواد زیاتره ودانۍ د تخریبېدو له ګواښ سره مخ دي. د کارلوس په وینا چې د خلکو د زندګۍ د خوندیتابه لپاره یې مرستندویه ټیمونه په کار ګمارلي او د متاثر وګړو لپاره غذایي او البسي مرستو ته هم چمتووالی نیولی دی. د بولیوي د هوا پیژندنې ادارې خبر ورکړی دی چې ممکن د ورښتونو دغه لړۍ د راتلونکې اونۍ تر پایه وغځېږي. تر اوسه د ځاني تلفاتو په هکله راپورونه نه دي ورکړل شوي. بولیوي د امریکا په جنوب کې پروت یو هیواد دی چې له برازیل، پیرو او کولمبیا وروسته د خلیج 5م ستر هیواد دی. په 1825 میلادي کال کې تاسیس شوی. د وګړو دین یې مسیحیت دی او پلازمینه یې سوکرا لاپاس په نامه یادیږي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. چې کفر پالوي د مؤمن خوی او خصلت نه لري، چې کفر پالوي د